خوږ عظمت الله عمرزی را سره ولاړ دی. په افغانستان کې وفادار مومند او رحمان الله ګربز دا ډیر زیات شوق دی. غوره کوم یو دی؟ یو به انتخابي الف رحمت شاه، حشمت شهیدی او رحمان الله ګربز. یو پیرو تختیدم هغه انضباط ګیر کړم بیرته. که کرکټر نه وي څه به دې کول؟ کور د خانه ډیر زیات سپورټ شوم. از ما ورونه چې هغه خپل کرکټران تیر شوی دي. تر اوسه خو د چا د خوا د مینې وړاندیز نه دی شوی. سلامونه او درنښت درنو او قدرمن لیدونکو، په دې هیله ښه به یې ژوند به ښه روان وي. له یو ډېر تکړه او پیاوړي آلراونډر لوبغاړي څوک چې په دې وروستیو کې په ملي کچه باندې ډېر ښه لوبېدلی، شپږیزه هم ډېره ښه کړې او که ستاسې یادېږي نو نړیوال جام کې هم ستوری لوبغاړی په ډېرو کمو توپونو یې ډېرې زیاتې منډې او ورسره ډېره ښه توپ اچونه هم کوي. خوږ عظمت الله عمرزی را سره ولاړ دی. له ده سره د ده په شخصي ژوند دغه رازلوبیز ژوند باندې لنډه مرکه لرو، په دې هیله چې تر پایه را سره پاتې شي. عظمت الله عمرزی ستړی مه شې ورور، جوړ په خیر. سلامونه تاسو ته اودونکو ټولو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. مننه، خوشحاله اوسئ. مرکه لنډه ده، پوښتنې هم لنډې او ځوابونه هم لنډ دي. پوره نوم مو لیدونکو ته نو عظمت الله عمرزی. او څومره زده کړې مو کړي دي؟ 12 پورې. 12 عمر مو څومره دی؟ څومره وخت کې کرکټ کوئ؟ 21 کال عمر مې دی او 7 کاله کېږي چې کرکټ کوم. څو ورونه خویندې لري؟ الحمدلله ورونه و خویندې. او د کوم ولایت کومې ولسوالۍ؟ کونړ ولایت نورګل ولسوالۍ. واده دې کړی دی؟ نه واده نه دی کړی. او ککۍ د چا په خوښه؟ د مور او پلار په خوښه. تر اوسه خو د چا د خوا د مینې وړاندیز نه دی شوی؟ نه تر اوسه خو نه دی شوی، دې نه بعد وګورو. تمه دې شته دی چې څوک وړاندیز کوي؟ شته خو تمه خو شته. د ماشومتوب د وخت تر ټولو بد عادت دې کوم یو دی که یادېږي دي؟ داسې عادت چې ته یې ځورولې؟ نه داسې خاص بد عادت خو مې نه و، ځکه زه ماشومتوب نه ډېر خاموش وم. ښه عادت دې ووایه د ماشومتوب. ښه عادت مې همدغه ښه عادت و نو چې نه مې چا کار کې کار لرو او نه مې څوک پرېښوده چې ما کار کې کار ولري، نو خاموشي مې اختیاروله، خاموشي مې خوښه وه. ښوونځي په وخت کې د کوم مضمون ډېر بد راته؟ ریاضي. ریاضي کله ښوونځي نه تښتېدلی؟ یو پیرو تښتېدم هغه انضباط ګیر کړم بیرته. بیرته بیا سم کې کېنوله. ماشومتوب کې د کومه لوبه خوښېدله او کولی دی؟ فوټبال. فوټبال. او بیا وروسته کرکټ ته؟ او فوټبال مې کوو، نو فوټبال نه وروسته کرکټ ته مخ. د ماشومتوب د وخت غوره ملګری دې څوک دی؟ ملګري خو ډېر دي چې بیخي دې هغه د زړه نه نوځي؟ بیخي عمر زیب. عمر زیب. هغه نو څه کار روزګار؟ فعلا هغه هم کرکټ کوي یو ځای د موږ سره، خو اکاډمي کې خو ولایتي ګریډ 3 او ګریډ 2 یې کړي، نور بره نه دی راغلی. ماشومتوب کې دې کله وهل ټکول خوړلي؟ او ښه ډېر. چا د خوا؟ پلار د خوا که د مور د خوا؟ یو هغه مې یادېږي پلار د خوا نه مې ول خوړلي، نور داسې خاص نه یادېږي. ښوونځي کې څو نمره یې؟ ښوونځي کې تر 5 نه تر 10 منځ کې به وم اکثر. او کرکټ دې څو کلنۍ کې را پیل کړ؟ کرکټ مې 14 کلنۍ کې. 14 کلنۍ. څوک درته غوسه کېده چې کرکټ دې کوه اوله کې مخکې دې نه چې ته دومره په غټه کچه لوبغاړی جوړېږي؟ نه غوسه کېدل نه، ځکه زه د کور د خوا نه ډېر زیات سپورټ شوم. از ما ورونه چې هغه خپله کرکټران تیر شوي دي، هغوی ما کې هغه ټیلنټ لیدلی و، استعداد لیدلی و، نو زه زیات سپورټ کړم چې ده کې استعداد شته، دا ته کولی شي مخکې لاړ شي. په کرکټ کې د خوښې نړیوال لوبغاړی څوک دی له خپل هېواده بهر؟ خپل هېواد بهر ویرات کوهلي. او په هېواد دننه دې څوک ډېر خوښېږي؟ هېواد دننه ام اس شهزاد او محمد نبي. بیټینګ او بالینګ خو دې ماشاءالله ډېر ښه دی. فیلډینګ کې د کوم پوزیشن کې ودرېدل خوښي؟ کوم ځای کې ښه فیلډینګ کولی شي؟ پوینټ او کور کې ډېر ښه. کله له کوم تیز توپ اچوونکي ډارېدلی چې هغه بیخي ډېر سپیډسټر لوبغاړی او بیټینګ ته ولاړ یو ترې ډار شوی؟ نه داسې نړیوال بالران څخه خو داسې تیز بالران څخه نه مخ شوی، خو په داخلي بالرانو کې هغه وخت وفادار مومن چې لومړی ځل مې فیس کوو نو واقعا ډېر تیز و. د افغانستان لپاره د لومړۍ نړیواله لوبه د چا په وړاندې یادېږي دي؟ د آیرلینډ وړاندې. او څو منډې دې وکړې؟ څو بالینګ دې څنګه رزلټ یې څنګه و؟ نه رزلټ یې خاص داسې نه و، خو کرکټ د پرفارمنس ونه شو. تا نه زموږ ډېره هیله ده چې انشاءالله ډېر ښه به ځلېږي، ډېر ښه به وړاندې ځي او ځای دې په لوبډله کې جوړېږي. د خوښې فارمیټ دې کوم یو دی؟ 20 اوریزه، 50 اوریزه او که ټیسټ سیالۍ؟ 20 اوریزه. د کرکټ د ډګر تر ټولو بده خاطره دې شته؟ بده خاطره همدغه ډیبیو نېشنل ټیم ډیبیو چې خاص پرفارمنس ونه شو، دا ما لپاره بده خاطره وه. او ښه خاطره دی؟ ښه خاطره د نیوزیلینډ خلاف انینګز چې ما لومړی لایف میچ و، نو هغه انینګز ما لپاره ښه خاطره وه. 23 توپونه 6 منډې کړې. ډېر ښه. په افغان لوبغاړو کې د راز او نیاز ملګری څوک دی؟ بهیر شاه محبوب. ډېر ښه دی. او په نړیوال لوبغاړو کې څوک نږدې ملګری لري؟ نه فعلا نشته. نشته دی. هغه بهرنیو کې خو نشته. نو افغانستان ګربز.
رحمان الله ګربز. په 19 کلونو کې دغه راز په هغه لوبډله کې چې ته لوبېدلې که هغه د لیګ سیالۍ دي او که نورې سیالۍ دي تر ټولو شوخ لوبغاړی په افغان لوبغاړو کې څوک دی چې ته ورسره مخامخ شوی؟ په افغانستان هغه کې په افغانستان کې وفادار مومند او رحمان الله ګربز دا ډېر زیات شوق دی. د خوښې روزونکی کوچ دی څوک دی؟ ټول دي د افغانستان کوچز ټول ما فیوریټ دي او همیشه زه ټولو سپورټ کړی ما ټولو ډېر زیات کار راسره کړی. له افغانستان وروخه د خوښې هیواد کوم یو دی د خوښې ښار؟ نیوزیلند. په نړیوالو لوبغالو یا میدانونو کې د کم لوبغالی ډېر خوښېږي؟ سیډني. استرالیا کې؟ استرالیا. ښه ډېر ښه. د خوښې شاټ چې ته لوبه یې کوم یو؟ سټریټ شاټ. ډېر ښه ډېر ښه. او د خوښې لوبډل مشر یا کپټن دی څوک دی؟ په نړیواله که داخل کې زما لوبډل مشر د خوښې اصغر افغان. اصغر افغان. درې داسې لوبغاړي نومونه راته واخله چې ته ترې خپله تمه لرې چې په راتلونکي کې د افغانستان لکه څنګه چې راشد موجب او قیس محمد نبي نړۍ حیرانه کړې دغسې به نړۍ حیرانوي. دغسې شته رحمان الله ګربز دی، همداسې وفادار مومند دی، درویش رسولي. بالکل. اوس وخت کې د نړۍ دا پوښتنې درې ځوابه دي یو به ترې انتخابوي. اوس وخت کې د نړۍ تر ټولو غوره توپوهونکی څوک دی؟ الف ویرات کوهلي، ب کین ویلیمسن او جیم جیروډ. زما خو د خوښې لوبغاړی ویرات کوهلي دی او زما په نظر هغه یو بهترین لوبغاړی دی نن سبا کې. د نړۍ تر ټولو ښه توپ اچونکی یا باولر بومرا، میچل سټارک، ټرینټ بولټ. بومرا. د نړۍ تر ټولو ښه لوبډله له افغانستان وراخوا موږ دپاره خو افغانستان ښه لوبډله ده. هند، استرالیا، انګلینډ. هند. په افغان توپوهونکو کې تر ټولو غوره کوم یو دی؟ یو به ته انتخابوي. الف رحمت شاه، حشمت شهیدي او رحمان الله ګربز. درې واړه ښه دي، فرق به کې نشو کولی، خو تاسو پوښتنه داسې کړې ده چې یو پکې انتخاب کړو نو زما رحمان الله ګربز. رحمان الله ګربز. او په توپ اچوونکو کې غوره کوم یو دی؟ راشد خان، مجیب زدران او قیس احمد. راشد خان. د خوښې آلراونډر دی څوک دی؟ که هغه د هېواد دننه وي او که بهري؟ محمد نبي، شکیب الحسن او جیسن هولډر. محمد نبي. د نړۍ تر ټولو غوره کرکټ لیګ افغانستان پریمیر لیګ، آی پی ایل که بیگ باش؟ هغه معلومه خبره ده آی پی ایل چې ټول نه یو بهترین لیګ دی او هر یو ته خوند اخلي. او په افغانستان کې تر ټولو ښکلی ولایت کابل، ننګرهار که کونړ؟ زما په نظر زه خو کونړ یم نو کونړ. لاندې څو تشریحي پوښتنې نور پاتې دي هغه هم راته ځواب که کرکټر نه وې څه به دې کول؟ چې کرکټر نه وې حتما درس به مې ویل. که له کرکټ تقاعد اخلي کوچینګ به کې که نه کمې بلې خواته ځي؟ نه که کرکټ نه پاتې شوم نو زړه مې د تجارت وکړم، کرکټ فیلډ نه بیا لرې کړم. په ملي لوبډله کې تر ټولو ارام لوبغاړی څوک دی؟ رحمت شاه. رحمت شاه. له کوم لوبغاړي سره ښه پارټنرشپ یا ملګرتیا کولی شي چې کله توپوهنه کوي؟ ګربز سره، رحمان الله ګربز سره. هغه ځکه کله چې ورسره ولاړې هغه ډېر زیات ډاډ درکوي، هغه خپله ډاډه دی او ته چې کله ورسره ودرېږې ډېر زیات دی سپورټ کوي. نو هماغه لامل چې هغه مخالف لوبغاړی چې ورسره ولاړې هغه ډېر ښه پرفارمنس کوي. صحیح. له افغانستانه وتلی نورو هیوادونو کې د لوبې کړي دي، داسې کوم هیواد شته چې د افغانستان مینه دې پرې ماته شوي؟ نه داسې هیواد کوم نشته چې د افغانستان مینه پرې مات شي. هر یو ځای ته لاړ شي یو میاشت پورې خوشحاله یې چې ډېر ښه هوا فضا یې که نه، خو چې یو میاشت دې تېره شي خو بیا همدغه افغانستان دې یادېږي، دغه آب و هوا، دا ماحول، دا د هر یو یادېږي. بله پوښتنه، تر ټولو لوی ارمان دی کوم یو دی پوره شوی که نه؟ بس لوی ارمان مې همدا ده چې زه د افغانستان لپاره یو بهترین لوبغاړی شم، نړیوال لوبغاړی چې د افغانستان لپاره خدمت وکړم او ما لپاره د افتخار خبره وګرځي. ډېر ښه، زموږ دعاوې در سره دي. په مرکه کې د کومه پوښتنه خوښه شوه؟ چې کوم یو لوبغاړي دي خوښ دي؟ رحمان الله، حشمت او رحمت شاه کې بیټسمنان. کومه دې خوښه نه شوه؟ نه ټولې ښې وې، داسې کومه پوښتنه نه وه چې ما نه خو کوم پوښتنه نه لري؟ نه فعلا نشته، کور مو ودان. ماشاءالله اوس ډېره ښه مرکه، خدای دې راته لره، خدای دې وځله او په دې هیله چې د خیره د افغانستان لپاره به ډېرې لاسته راوړنې او ویاړونه راوړي. مننه. انشاءالله خیر، کور ودان. درنو لیدونکو، عظمت الله عمرزی آلراونډر لوبغاړی د افغانستان چې په راتلونکي کې د ښې لوبې تمه ترې کېدلی شي او د دې تمه ترې کېدلی شي د افغانستان لپاره به ښې لاسته راوړنې ولري. تر بلې مرکې مو الله مل شه، خوشحاله اوسئ.